د نورستان ولایت په برګمټال ولسوالۍ کې د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د کار په مقابل کې د پیسو ورکړې پروژې د فعل افتتاحیه مراسم ترسره شول چې په بشپړېدو سره به یې ډېرې ځمکې په سم ډول د ابیارۍ کولو څخه برخمنې شي. نوموړې پروژه چې د 100 ورځو لپاره کاري بوختیاوې رامنځته کوي له تطبیق څخه یې موخه په نوموړې ولسوالۍ کې زراعتي سکتور ته وده ورکول او ترڅنګ یې د لنډ مهال لپاره کاري فرصتونه ایجادول دي. د EPO په مالي ملاتړ FGM په تخنیکي همکارۍ باندې لس سټرکچره په کامدېش کې موږ لرو چې 938 بینفیشري ده. په هغې کې ویالې دي، سربندونه دي، استنادي دیوالونه دي او 9 سټرکچر یې موږ په برګمټال کې لرو چې په هغې کې هم سربندونه دي، ویالې دي او استنادي دیوالونه دي. په مجموع کې په برګمټال ولسوالۍ کې 938 بینفیشري لري چې نن ورځ موږ عملاً پروژه افتتاح کړه او عملي چارې روانې. برګمټال ولسوالۍ په مجموع کې څه د پاسه 15 لکه امریکایي ډالرو بودیجه په دغه ولسوالۍ کې په دغه بخش کې مصرفېږي. په یادو مراسمو کې چې پکې د برګمټال ولسوالۍ ولسوال قومي مشرانو، ځوانانو او ورته نورو مخورو څیرو ګډون کړی. دوی د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې په تخنیکي همکارۍ د نوموړې پروژې له تطبیق څخه مننه وکړه چې ځوانانو ته کاري بوختیاوې رامنځته کوي چې له وجې دوی د نشهیي موادو له استعمال څخه منع کېدلی شي. په دې د مساعد وخت کې چې بجای مؤسسه دلته راځي او دلته چې د کارونه ځوانانو لپاره کارونه ایجادوي، موږ ډېر مننه کوو او ولسونه هم ډېر خوشحال دي. او یو خو دا دی چې مخکې ځوانان ټول بیکار وو، نو دا بیکاري د وجې نه ټول راځي مواد مخدر طرف ته مخه کړې وه او چې دی دې نه څه مشکلات ډېر داسې مشکلات اوس چې دی کله چې د FGM مؤسسه دلته راغلی دی، ځوانان استخدام کړی دی او کارونه باندې اوس ټول کار باندې مصروف دي. د FGM مؤسسې کم کارونه چې ولسوالۍ برګمټال کې عملي کېږي پلي کېږي، قوم ډېر خوشحال دی دینه او ښه اثرات یې مرتب شوی دی. د الله فضل او کرم سره بیکاري کچه یې کمه شوې ده. کم ځوانان چې بیکاري له وجې نه مواد مخدر ته مخ کړي او نور فسادات ته هغې لاس اچولی، د الله فضل سره اوس په کارونو باندې بوخت دی. ورته مهال له بېروزګارۍ سره مخ کسان چې اوس ورته کاري فرصتونه برابر شوي وایي موږ له څو کلونو راهیسې چې بېروزګاره یو، دا زموږ لپاره یو ښه کاري فرصت او ترڅنګ یې د خپلو ځمکو په ابیارۍ کولو کې مهمه مرسته بولو. ډېر خوشحاله یو چې زموږ ملک ته ابادي راغله. موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته کار کوو او خپل وطن آبادو او له تاسو څخه هم مننه کوو چې زموږ د خدمت لپاره راغلي یاست. 3 کاله وشول چې زه په کور یم، کار روزګار مې نشته. د FGM موسسې څخه مننه کوم چې ماته یو کار روزګار برابر کړو. دا زموږ خپل کار دی او دوی موږ ته د کار په مقابل کې پیسې هم راکوي. موږ به هم په ډېر لیوالتیا سره کار کوو. زموږ ملک ته ابادي راغله. موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته کار کوو او خپل وطن آبادو او له تاسو څخه هم مننه کوو چې زموږ د خدمت دلته داسې فکر کېږي چې د ځمکو اوبه کول د ښځینه طبقې پر غاړه وي. د دې پروژې په تطبیق سره ښځینه طبقه د خپلو نارینهو سره څنګ په څنګ په دغه برخه کې پوره همکاري کوي. زاهد الله شینواری، سیمه نیوز، نورستان، برګمټال ولسوالۍ.